د مسکو په غونډه کې ښاغلي عباس ستانکزي ګاونډیانو ته په تونده لهجه خبرې وکړې. د روسي هیواد لخوا د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ښاغلی عباس ستانکزي د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته په تونده لهجه وویل چې هیڅ ګاونډی هیواد حق نه لري چې د افغانستان د راتلونکي نوي نظام په اړه خپله جوړه شوې نقشه وړاندې کړي. هغه وایي نو د دې لپاره خپل ګاونډي ته هم دا خبر کوو، د دې مز کنفرانس میکروفون لاره د منطقي ملکونو ته وایي، د دنیا ملکونو ته وایي صلح د افغانانو حق د افغانانو به خپل منځ کې سره کوي. موږ چاته د حق نه ورکوي چې پردي خلک پردي ملکونه راسي زموږ په صلح کې ګوتې وایي، موږ ته نظام ټاکي. یو نشته کړی چې ما داسې نظام غواړو، بل وایي چې موږ دا نظام غواړو، موږ په افغانستان کې داسې حکومت غواړو، بل دا اوس نن زه تاسو ویلی چې په ټوله دنیا کې سیاسي خبرې میډیا کې روانې دي. یو ملک یو نظام خوښ کړی، بل نظام خوښ، حتی تر ائتلافي حکومتونو پورې چې دا به جوړېږي، دا به کېږي. دا زموږ حق دی. دا افغانان چې په کینی خپل منځ کې فیصله کوي چې څه رقم نظام ولري، دا به افغانان په خپل منځ کې کینی چې څوک یې مشر وي څوک یې کشر وي. همداراز ښاغلي ستانکزي وویل چې موږ د 2011 میلادي کال څخه قطر ته د سولې لپاره تللي وو. دی وایي ورونو دا درته باور وکړئ، زما ملګري دلته ستا د 2011 نه چې موږ د صلح په مذاکراتو کې اخته تر دننه پورې بعضې ملګري دي، بعضې خولې خو نن چیغې وایي چې مذاکره صلح. موږ له 2011 سره چې له افغانستان ځرې قطر ته دی د صلح په نامه تللي، خو راځئ چې صلح وکړو. صلح دا نه ده چې د میز په سر خبرې کړو، صلح راځئ چې عملي قدمونه کېږدو. ښاغلی ستانکزي وایي چې مقابل طرف د 20 کلنې لاسته راوړنو په خاطر سوله ځنډوي. دوی وایي 20 کلنې لاسته راوړنې دا نشي کېدی چې 1 میلیون انسان دې وژل شوی وي. ښاغلی وایي صلح کوم خو 20 کلنه لاسته راوړنې له لاسه نه ورکوم. What do you mean by 20 کلنه لاسته راوړنه؟ څه 20 کلنه لاسته راوړنه؟ که دا 20 کلنه لاسته راوړنې د اشغال په دوران کې بیا خو د شوروي په وخت کې موږ لاسته راوړنې درلودې، هغه بیا ولې قطع شو؟ او که داسې بیا په ټوله دنیا را دعوت کې 20 کلنه ور په موږ باندې حکومت کې موږ اشغال کې 20 کلنه لاسته راوړنې ولرو. 20 کلنه لاسته راوړنې همدغه دي چې 1 میلیون انسانان وژل کېږي. 20 کلنه لاسته راوړنې همدا دي چې 2000 ناخوالې نورې کېږي. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان اصلي نمایندګان هغه څوک دي چې هیواد کې د ازادۍ لپاره جګړه وکړه او د نړۍ ستر قدرت د ماتې په درشل ودراو. په یاده غونډه کې ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزي د تریاکو د تولید په اړه وویل چې په 2001 میلادي کال کې د دوی مشر یو فرمان صادر کړ چې له امله هیواد کې مخدره مواد صفر شول او 1 کیلو تریاک هم تولید نشول. دی وایي موږ په 2001 کې مواد مخدر موږ په یو جابر المنی په یو فرمان باندې صفر کړ، 1 کیلو تریاک تولید نشو. اما نن د ټولې دنیا 95% تریاک موږ تولیدوو، صادروو دنیا ته. دې ته یو جدي حکومت غواړي، دې ته یو داسې حکومت غواړي چې هغه مرکزي قوي حکومت وي تر څو د قانون تطبیق کې په افغانستان کې. په افغانستان کې قانون نه تطبیقېږي. که څه هم د مسکو ناسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکي ناستې ابتدایي غونډه وه، په کومه غونډه کې چې د سولې لپاره په نوې نقشې خبرې کېږي، خو طالبانو د مسکو په غونډه کې د تیر په څیر د دوحې د توافق په تطبیق ټینګار وکړ. بلخوا پښتو پرسته د طالبانو نږدې سرچینې ویل چې د ترکیې په غونډه کې طالبانو د ګډون او نه ګډون فیصله لا نه ده کړې، خو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان به د سولې یوه ناسته کې هم خپل ګډون رد نه کړي، بلکې په هره ناسته کې به خپل پیغام نړۍ ته ورسوي.